بسم الله الرحمن الرحیم. په ایکسل پروګرام کې چې دی په ډیټا ټیب کې زموږه موضوع نن چې دا فارکاست دی او سره آوټلاین دی. فارکاست څه کار کوي؟ مثال ته یو پیشبینی کې مثال دلته لیکم چې year او دلته لیکم چې benefit دا مولک راځو مثال فرضاً ته وایي چې د 2022 نه واخله تر 2023 همداسې ته 25 پورې ته داسې یو پیشبیني کې فرض مثال په دې کال کې ستا مصرف ټوټل دومره شوی، په دې کال کې دومره شوی، په دې کال کې دومره شوی. ته وایې چې زه غواړم چې دغه 15 کال کې به څومره راشي. په دې باندې یو کلیک وکړئ، دلته تاسو ته یو ګراف درکوي. ګورئ ګراف چې دی په دغې طریقې سره 2040 پورې دومره شو او 25 پورې کیدای شي بره ولاړ شي، یا متوسط وي یا به شاید ټیټ شي. نو په دې طریقې سره کولی شو چې مونږ د فارکاست شیټ چې دی دا یوز کو ګراف دی. بیا راځو بل دی ګروپ او ان ګروپ. ګروپ او ان ګروپ څه کار کوي؟ راځو زه به یو ډیټا ټیبل بیا جوړ کړم. دلته به ولیکو مثال 0 1 2 دا به سلیکټ کړئ داسې او دې ځای نه چې دی 1 2 دا به هم ډرګ کړئ داسې. دلته راشئ دې ځای نه ایکوال ولګوئ او A1 سیل چې دی انتخاب کړئ، شفټ اته ووهئ، ضرب B1 انټر یې کړئ. اوس راځو دې ځای نه دا به سلیکټ کړئ او را به شو ډیټا واټ اف انالیسس ته. په دې کې چې دی ډیټا ټیبل به کلیک کړو، رو انپوټ سیل کې A1 او کالم انپوټ سیل کې B1 اوکې کې دې ځای نه. ګورئ موږ دلته مخکې ویلو که سیلري مونږ حساب کړو، فرضاً یو نفر دی د هغه سیلري ده د میاشتې چې دی مثال $360. ګورئ د یو میاشتې دومره شو، د دوو دومره، درې دومره، څلورو دومره. مثال د یو کس دی هغه 600 ده، بل چې دی هغه مثال 300 دومره ده. نو دا هر یو درته حسابوي. که چېرته راشو دې ځای نه مثال زه غواړم دا ټوټل کوم، دا ټوټل مونږ په دې طریقه هم کولی شو چې دا داسې سلیکټ کړو او سلیکشن نه وروسته راشو په دې سم باندې اټو سم باندې کلیک وکړو. ګوره اتومات یې مونږ ته چې دی څه راوایسته، دغه یې راوایسته ریزلټ ټوټل. دلته به ولیکو ټوټل. دا به سلیکټ کړو، لږ به سایز زیات کړو، بولډ به کړو او ټول به سلیکټ کړو، سنټر کې به واخلو او بارډر به ورته ورکړو. اوس راځو زه غواړم چې دا ګروپ او ان ګروپ وایو. ډیټا ته راځو، ګورئ ګروپ څه کار کوي. زه غواړم مثال فرضاً دغه سیلري چې ده دغه عمره اندازه زه دا څو میاشتې چې دي دا زه ګروپ کوم. ګروپ باندې کلیک کوو، ولې دا ګروپ شو اتومات. تاسو کولی شئ دې ځای نه کولپس او ایکسپینډ هم کوئ. که چېرته غواړئ یوازې د 5 میاشتې دلته لاندې راځئ ټوټل هم درته شو کوي. بیا کلیک کوئ. که غواړئ ان ګروپ کوئ، ان ګروپ ته راشئ، ګورئ ان ګروپ شو. که چېرې یو څو روګانې فرضاً تاسې داسې کوئ صرف دې ځای پورې، نو را به شئ ګروپ ته، ګروپ باندې به کلیک وکړئ. ولې ګروپ باندې چې کلیک کوئ تاسو ته چې هغه ګروپ هایډ شو دا نو شو کېږي. ایکسپینډ باندې کلیک کوئ. دا ایکسپینډ دې ځای نه هم کولی شئ چې تاسې چې دی ایکسپینډ کوئ او کولپس یې کوي. ګورئ دلته څه لیکلي شو ډیټیل، مکمل ډیټیل ښیي او بیا هایډ ډیټیل. ډیټیل څنګه که هایډ. که ان ګروپ کوئ دې ځای نه راشه ان ګروپ باندې کلیک وکړه، ان ګروپ به شي. دا به سلیکټ کوئ، سلیکشن نه وروسته راشئ ان ګروپ ته او ګروپ څنګه شو ختم شو. بله خبره کوي د آوټلاین. که اټو آوټلاین باندې کلیک وکړو، مثال زه راځم دلته دې ځای نه مو کلیک وکړم، زه غواړم دلته آوټلاین جوړ کړم. تاسو به راشئ دلته یو کلیک وکړئ، غواړئ د دې آوټلاین جوړوئ، ګروپ ته راشئ، آوټلاین باندې کلیک وکړئ. ګورئ صرف غواړئ چې ټوټل وګورئ، نور هایډ شي. دې باندې کلیک وکړئ، صرف ټوټل تاسو شو کېږي. نور چې کوم سیلري ده او مانس دی هغه
هاید شو صرف به تاسو ته څه شو کېږي ټوټل که آوټلاین غواړئ کلیر کوئ کلیر آوټلاین باندې کلیک کوئ آوټلاین به بیرته ختم شي راځو سب ټوټل سب ټوټل څه کار کوي سب ټوټل ډیره مهمه موضوع ده غواړم مثال مونږ دلته ګرین ټوټل راوړو او ورسره د هر یو ټوټل نو تاسو به دا سلیکټ کړئ سلیکشن نه مخکې به راشئ سلیکشن پسې راشئ تاسو به دا سارت کوئ کسټم سارت ته راځئ زه ورته وایم چې دا راته سارت کړه څه شی پوسټ راته سارت کړه سیل ویلیو A to Z اوکې که دې ځای نه ګورئ اول ډاکټر او بیا انجینر او بیا ټیچر اوس راځو ډیټا ته ډیټا کې چې د سب ټوټل باندې کلیک کوو زه ورته وایم چې څه وکړه اټ ایچ چینج ان غواړم چې څه جمع کړم پوسټ په اساس راته جمع کړه سیلري او یوز فنکشن کومه فنکشن استعمالوي سم کاونټ ایوریج میکس مین کوم یو چې استعمالوي زه اوس راځم فعلا سم فنکشن استعمال کوم اوکې که دې ځای تاسو وګورئ د هر یو ټوټل جدا جدا ګورئ د ډاکټر ټوټل انجینر ټوټل ټیچر او ورسره چې د ګرین ټوټل یې هم تاسو ته راوړه دې ځای نه کولی شو چې دا یو یو کولپس کو او بیرته یې کولی شو چې څنګه کو ایکسپینډ کو داسې د جمع ساین باندې کلیک کوئ ایکسپینډ کیږي زه اوس غواړم سب ټوټل ته راځو بیا که چېرته تاسو غواړئ چې دې په ځای چې د بله فنکشن استعمالوئ نو دې ځای نه فرضاً زه ورته یم کاونټ راته استعمال کړه د اکاونټ چې کلیک کړو دا اوکې کړو ولې ډاکټران 5 دي انجینران 4 دي او ټیچران 2 دي بیا سب ټوټل ته راځو وایي چې نه د اکاونټ فنکشن دی وي او سم دې ورسره راشي نو دلته به راشي سم به انتخاب کړئ او دا ریپلیس کرنټ سب ټوټل نه به ټیک مارک لرې کړئ دا به اوکې کوي کله چې دا اوکې کوي وګورئ هم یې چې دی ټوټل یې راویست او هم یې چې دی اکاونټ که 15 ډاکټران دي دومره سیلري انجینران دومره سیلري دومره نو په دې طریقې سره همدارنګه که چېرته غواړئ چې دا یوازې سم دې راځي نو دلته به راشي سم فنکشن به انتخاب کړئ دا ریپلیس ته به ټیک مارک آن کړئ دا به اوکې کوي ور یوازې به څه راشي سم فنکشن به راشي ټوټل به شو بل پیج بریک بټوین ګروپس ګورئ که چېرته مونږ پرنټ پریویو ته راشو دغه ټوله ډیټا چې ده د هر یو ګروپ ټوله په یو پیج کې مونږ ته پرنټ کیږي او شو کیږي که سب ټوټل ته راشو ورته چې نه پیج بریک انتخاب کړو پیج بریک بټوین ګروپس هر یو ګروپ دی په جدا جدا پیج کې څنګه کیږي پرنټ کیږي که چېرته راشو دې ځای نه وګورو مونږ سره اوس 3 ګروپه دي دې ځای نه کلیک کړئ تاسې لږ سایز غټ ګوره دا انجینران شو اولنی شی او ډاکټران دویم پیج کې انجینران دریم کې ټیچران او که چېرته ورته چې نه ټول دې په یو پیج کې وي دا ټیک مارک به لرې کړئ اوکې به یې کړئ او دې ځای نه په پرنټ ویو کلیک کړئ ټول په یو پیج کې شو کېږي ګورئ 1 of 1 دی بیا راځئ دې ځای نه بله خبره دا کوي چې سمري بلو ډیټا دا سمري چې کوم دا موږ د ګوره دا ډاکټر ټوټل انجینر ټوټل دی چې شو کېږي لاندې دي او ته وایي چې نه دا دې بره شو کېږي نو را به شي سمري بلو ډیټا نه به ټیک مارک لري کې دا به اوکې کې اوس موږ ته چې دی هغه کومه سمري چې د هغه بره شو کېږي ګوره لاندې چې اپشن نشته ټیچران دي بره همدارنګه ګوره ډاکټران دي ټوټل یې بره شو کېږي انجینران دي ټوټل یې بره شو کېږي او که ورته چې نه دا د بیلو شو کېږي لاندې سمري دا به ټیک مارک اوکې کړي جناب اوس به لاندې شو کېږي ته چې نه زه دا ریموف کوم ریموف آل باندې کلیک وکړه ګوره هغه کوم چې سب ټوټل هغه ختم شو نو دا زمونږ د نن ورځې درس په ایکسل پروګرام کې چې ډیټا ټیپ ختم شو انشاءالله آینده کې به ریویو وایو